ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 17 اف ايکسيل 2013 ها ولسم نمبر درس هم تاسو را هوم ټاپ دی او هوم ټاپ کوم تاسو لولو سټایلز ګروپ لولو ها په خامو تاسو کلیبورډ فونټ الاینمنت او نمبر ګروپونه سکل ولوستل ها اول چې ما سره کنډیشنل فارمیټینګ د لکه دا ګوري ډیر مهم شی دی ها کنډیشنل فارمیټینګ سره پر اس فرق وو شرط ورکول د لپاره سره لپاره شرط ورک کنډیشن مین شرط څه قسم ګوري پر ایگزامپل ته چې راځي یو هغه جوړ کا لیست جوړ کا ها امپلای نیم نمبر دی پر ایگزامپل او د ټایپ کوم چې دا امپلای نیم د متصره د پر ایگزامپل جاب د متصره او دا سیلری شولا خدام کمیشن شو دا پر ایگزامپل ټوټل شو متصره ها انټری کول کا امپلای نمبر 1 څوک دلته عثمان دی پر ایگزامپل جاب چې متصره ټیچر دی سیلری دومره شو متصره او کمیشن هم دومره شو سو کله کا ایکوال سیلری جمع کمیشن انټر کا مستقیما څنګه شو مسله دا مطلب راغی سیدا دا مکمل به انتخاب کم یو بارډر ورته ورکما دا قسم سیدا خدام بارډر شوم تاسو اوس زم څه کوم لکه یو مشخص شرط لګوم سره ګوما شرط لګوم دا قسم ګورم په تم څه وکړه ټوټل کې څه مطلب ودرېږي چرته دلته غواړم دې باندې کلیک وکړه سوې درته چې څه غواړي لکه هایلایټ څه غواړي او تم څه وکړه گریټر دین کچیر ته پر ایگزامپل داسې چلو شو ها ا کچیر ته مطلب ټوټل څنګه شو څونه زیات شو لکه ټایپ کوم چې کله کچیر ته د چا معاش د 0 پونه زیات شو څنګه شو گریټر دین مطلب چې لوی شو ترې سو کله کا دین به شرط اپلای کا یلو فیل ډارک کلیک کړئ باندې اوس ګوره د دې معاش څومره دی 0 پونه زیات کنه ټایپ کوم چې لکه دویم نمبر څو دی پر ایگزامپل جان دی لکه دا آی ټی دی سیلری څومره لکه 1500 او کمیشن هم 100 روپۍ اوس ګوره سم مسله پکې شته نشته کنه او کدا لک زیات کوم دی پر ایگزامپل ټایپ کوم چې لکه 0 روپۍ څنګه چل شو مستقیما شرط باندې څنګه شو ولګید امغه کلر باندې څنګه شو اپلای کړل چې ویل کیږي هایلایټ سیل خارزو بیا د انتخاب پر ایگزامپل سوتم چر یو بل قسم شرط ور باندې ولګوا هایلایټ کراتا لیس دینه لکه کچیر ته مطلب کم وسی اول به دا ختم کو ها دا څه کله کا ختم کا کینسل کا دا یا دا ورپسې بل شرط ور باندې خپل لمنځ جی ها لیس دینه لکه کچیر ته مطلب د چا ماستنه شو دا څونه کم شول کا تم چې کچیر ته چا مش 2000 نه مطلب کمی سو کا دوس ګور ماته چر ریډ ټیکسټ سور کلر باندې څه ماته ډسپلی کا کلیک کړئ باندې ګور څنګه چل شو په سور کلر باندې ډسپلی کی یو نه پړ ته مطلب راځي ټایپ کوم لکه څوک د مسره عمر دی پر ایگزامپل اډمن دی سیلری سم لکه 0 روپۍ سیلری دا 2000 کمیشن دی مستقیما څنګه چل شو سم مسله پکې نشته هو کا مطلب کم کم ورته 100 روپۍ کم پر ایگزامپل وته چر دا څه 100 روپۍ کا لگا څنګه چل شو په سور کلر ماته څه کوي دا ماته ډسپلی کوي سور رنگ باندې ها خاطه وې داس نیول لکه راځو ورپسې ته بل کنډیشن ور باندې لګوي هایلایټ تر زما سم لګب کار دی بټوین دا ګور ډیر مهم شی دی الکه تاسو غواړئ چې دوه ویډیوګان په مینس کې ولګوي څه قسم لګا کلیک کړئ باندې کچې ته مطلب د 1 روپۍ او اینڈ سره پر اسپر کی شرط د پانه اسپر کی ها اینڈ 2000 روپۍ مطلب څنګه ترمنځ وو د 1 روپۍ او 2000 روپۍ ترمنځ وو دا سو کله کا ماته څه مطلب دغه ریډ بارډر کلیک کړئ باندې سو کا سور بارډر ورته ورکا یا مطلب ته چې دا قسم نه ویل کا گرین فیل وذ ډارک ګری ټیکسټ کلیک کړئ باندې په دې شکل زما په کار ده اوس ګوري څنګه لکانو دا ترمنځ دی کنه ټایپ کوم لکه بل څه دی پر ایگزامپل زاهد دی خاله چې ما سره مطلب آی ټی دی ټایپ کوم لکه 1000 روپۍ سیلری او 1000 روپۍ کمیشن ګوره څنګه چل شو هغه د دې شرط نه څنګه شو خارج شو ولې څنګه د بټوین رانغی کنه یو لزر څنګه دی د یو او 2000 ترمنځ ناراضي کنه زیات ترې ها دا قسم تاسو په کار نه شوای چې یو بل شرط ور باندې کلیک کړئ باندې سوي لکه ایکوال ټو کچیر ته مساوي راغی څه قسم لکه کله چا معاش مطلب څنګه چل شو د چا معاش پر ایگزامپل 3000 روپۍ شو سو کله کا دلته مطلب ته ټایپ کړئ رائټ ها لیټ یا لایټ ریډ فیل کلیک کړئ باندې دلته ټایپ کوم لکه چې پر ایگزامپل یو بل نمبر دی نمبر 5 سو دلته وਹੀ دی پر ایگزامپل ها دا پر ایگزامپل چې مسره ټیچر دی ها سیلری سم لکه په تم چې 2000 سیلری ده او 0 روپۍ کمیشن دی مستقیما څنګه چل شو لکانو امغه شرط سره باندې اپلای کړل شو سره خارزو دا انتخابو مرتبه او تم چې رسو کله کا دا قسم نیوي ها څه قسم لګب کار دی د ټیکسټ دټ کنټین دا ګور ډیر مهم شی دی بعض اوقات تاسو غواړئ چې یو نوم پیدا کړئ چې په نوم کې یو حرف څه قسم ګوره الکه زما دا قسم په کار ده دې کله کما ته پیدا کچا د چا په نوم کې الکه چی وجود لري ګوره کنټین د ټیکسټ دټ کنټین الکه سره لګب کار دی او تم چې راکه چیرته د کوم امپلای په نوم کې الکه ای راغله سو کالکه دا ماته په دې شکل ډسپلی کا ګورال ترنګ تاسو مطلب خره کول ستې چیرې ریډ ټیکس کې ډسپلی کا سیدا ځکه په دې کې چې د عثمان سره ای شته کنه کنټین څه مطلب دا ای حروف لري دا ای حروف پکې څنګه شامل دی پکې
ها که تاسو وایئ چې مطلب دا قسم نه وي لکه که چېرته مطلب ډبلیو پکې وسو لکه ما ته په دې شکل به ډسپلې کوي اوس ګوره وحید څنګه دی ماسره ژړ کلر باندې څه کوي ډسپلې کوي لکه دا قسم ستا په کار شول نو دا ګورې رقم رقم څه کوي شرطونه ورباندې اپلای کوي ښه بیا راځو دلته بل څه ویل لکه چې ډیټ اکیورنس کلیک کړی باندې لکه اوس ماته څه لکه نو یسټرډے ډیټ کا مطلب تاسو کړ مطلب ډسپلې کوي دا قسم ګوره فار ایگزامپل تم چې هایر ډیټ الکه سم وکړه دا نمبر تاسو هایر کړ مطلب مقرر مکړ ګوره دا مکمل څه کوم ځای انتخابومه کله نن 14 دی کنه وته چې 12 طرف می څه کړ هایر کړ دا سه 12 او 8 2015 کې مطلب ما څه کړ دا هایر کړ نو ګوره دا انتخابومه لکه چیرته زمر پسې ډیټ تر زما لکه اکیورنس کلیک کړي باندې لکه کله مې چې مطلب هایر کړی وي یسټرډے سو کله کا ماته دا قسم راوړه کلیک کړي باندې رانه کوي کنه ولې ځکه موږ تاسو تاریخ غلط ها یو بل تاریخ مطلب ور باندې لګو سو کله کا کچیرته مطلب ما سو کړل یو تاریخ مطلب څنګه چل شو ټوډے مطلب ما څه کړ نن څوک مقرر کسو کا دا ماته مطلب ریډ ټیکس کې ډسپلی کا او کلیک کړئ نو ګوره ټایپ کوم لکه چې د کرنٹ ډیټ انټر کا څنګه چل شو نو ماته څه دا ډسپلی کړه دا صحیح کړ ډسپلی کړ خوای چې مطلب دا قسم نیو بل تاریخ ور باندې ولګو کلیک کړئ باندې څه قسم لګا پکار دی او تم چر یسټرډے نه ټومارو کمینګ ډیز والا کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا مطلب څه کوم تاریخ انځړ کوم ښا دا قسم دا 14 کوم لکه 14 ته چین کوم خاص سبا تاریخ راشي څنګه چل شو اما شرط ور باندې اپلای کړل شو خان ها دا قسم وای چې په دې شکل نه وسی اسه قسم غوړه ملکه ډیټ تراشه اسه قسم ملکه پکار دی and the last 7 day په 13 هفته کې چې وسی او وای چې نه last week 13 هفته ان last 7 days مطلب شو مطلب چې وسی د دې ورځو په جریان کې last week بیخي 13 هفته سیدا او this week کرنٹ ټي وی چوسی نیکسٹ ویک راتلونکي هفته کې یا this month او next month خارازو بیا کنډیشن فارمیټیک باندې کلیک کوم بل لکه سوي چې ډوپلیکیټ ویډیو ګوري تاسو باز اوقات څه کوي لکه یو ویډیو ډوپلیکیټ کوي ډوپلیکیټ مین تکراری څه قسم لکه د اوس ګوري ما سره مطلب کم هغه شته کنه دا کمیشن شته یو مطلب 1000 روپۍ دی بیا 1000 روپۍ دی بیا 1000 روپۍ دی ډوپلیکیټ راغی تکراری راغی جعلی راغی ما سره دا کوم قسم په کار کلیک کړئ باندې الکه سو کا ډوپلیکیټ ویډیو کلیک کړئ باندې کچیرته مطلب ډوپلیکیټ وی سو کا لکه ما ته سو کا ریډ ټیکس کې ډسپلی کا وسوي لکه اوکې ولې لکه ریډ ټیکس کرا ځکه ډوپلیکیټ راغلی کنه تکراری دی ګوره زر دلتم شته ما سره دلتم شته او دلتم شته تکرار راغلی دی سو واره څنګه تکرار شي دي او کوای چې دې خلاف استفاده کوم لکه دا قسم زما په کار نه دی سو کله کا دلته راشه پسې ډوپلیکیټ نه بلکې یونیک لکه یونیک څه مطلب بے جوړه څه قسم بے جوړه دا لکه څه قسم په کار دی تم چیرې دا قسم وسی کلیک کړئ باندې وګوره ما څنګه چل شو بعضی څنګه دی پکې بے جوړه دي ها خو بعضی بیا څنګه تکراری راغلي دي ها خرازو بیا دلته بل څه لکه چې مور رولز کلیک کړئ باندې د کې ماتر کوم دی مطلب نور رولونه څنګه دي شته دي د باندې سټیپ بای سټیپ بیا کار کوو ها دلته روان دي نور شان ولو خبر لکه سوي چې ټاپ رولز ګوره اوس باز اوقات تاسو کوي 10 ټاپ راو باسي لاس ټاپ نه پرچ وو چې تاسو څه قسم راو باسي ګوره دا لکه څه کوم ز ډرک کوم لاندې ښا دا څه کله ګاس لاندې ډرک کا او دې ته وای چې راسو کله کا فیل کا سیریس باندې ښا دا باندې لکه څه کله لاندې راوړو ښا دا څه قسم غواړم تم چیرې خدي کې مطلب تغیرات لګ راوړو ښا دا پر ځم چې زاهد ته چینج کا احمد ته چینج کا ها عمر ته پر ځم نور الله ته پر ځم څه کدا چینج کا سیدا دام څه مطلب ته اوس غواړي څه کې د کې مطلب څه ټین ټاپ را پیدا کړي لس ټاپ نه پره دا انتخابو مخه چې دا آی ډی نمبر مطلب انتخابو یا امپلای نمبر انتخابو سم لګه پکاره ټین ټاپ کلیک کړي باندې ټین ټاپ ایټم ماته څه کا ډسپلی کا سوې لکه دا لس څنګه لکه دا ټاپ نه پر لکه څه کې سندي ټاپ نه پر دي څه قسم لکه پکاره وای شر سم لکه پکاره دومره کوم ولم شي ها خالق اسمه پکار دي پورته لا شور پسا پنځله سي پکار دي لسی پکار دا مطلب تا پر ډیپند کوي ها تاسو پکار دي مطلب څو ټاپ نه پرته غواړي لکه او تم چې 15 ټاپ می پکار کړی کړي ونه 15 ټاپ اسمه څه کوي ډسپلی کوي کوم قسم لکه صاحب پکار تم چې دا قسم کلر ورته ورکا یا په دې شکل لکه صاحب کار شولا بارډر دا قسم کله کا دا سو وسی سره دا رقم رقم چې دي فارمیټونه دي متاثر سره ها دا قسم صاحب کار نه شوي چیرې نه باټم لکه پکار کلیک کړي بندا اوس سره زما سره اول نه راځي ماته څه شروع کړه باټم نه شروع شول ما سره ټاپ لاندې در پښه شروع کی باټم پاس طرف نه شروع کیږي نه مطلب یو نه سکی کم نه شروع کیږي ټاپ چې کوم دی غټ نه شروع کیږي سره خاطم جره 15 باټم ډسپلی کا دا د ما سره سره مستقیما څه ماته دا ډسپلی کوي څه قسم دی پکاره راکا دا قسم سټایل ورته ورکا دا ګور رقم چي کنډیشنل فارمیټونه څه کې ور باندې لګوي ها
بیا راځو دلته بل څه لکه نه چې داسې پکار دی لکه 10 باټم آیټم کلیک کړئ بنده لس دی باټم آیټم لکه پکار دی بیا ما قسم خبره ده د یو څه مطلب څه کول شي آیټمونه فار ایگزامپل بعض وخت غواړي نمبر نه نوم یې پکار دی نوم هم څه کول شي صفر کول شي خو اصلا ډېر چې موږ تاسو کوو نمبرونه باندې څه کوو مطلب دا خلک موږ تاسو کوو ارینج کوو ها دا قسم پکار نو سره کوي چې دا سم نیوي سوکا اباف ایوریج کلیک کړئ باندې لکه دا څنګه چل شو ما سره ایوریج نه اباف دی ها سوی لکه فار سلیکټډ رینج دا قسم مطلب وسی دا اوس ګوره چې اوس ما سره ګوره څو هغه ریکارډ ما سره 14 دي کنه 14 مطلب هغه څومره راځي ایوریج باید ورشي کنه ځکه په دوی تقسیم کو تعداد د ورځي اما څنګه شو ایباو شو اتو ته ورسېدو ته ویل کېږي اباف ایوریج او ست نه څنګه شو اوچت کړلی شو ها دا قسم ستاسو په کار نه شوی چې دا سم نیوي بیلو د ایوریج کلیک کړئ بنده ټول ما سره چې شو لکه نو ټول په بیلو کې راوستل ها راځو ورپسې بله لکه څه وایي دلته مور رولز باره کې بیا وروسته بیا هم خبرې کوو دا بیا هم را روانې سي ورباندې خیر سټیپ بای سټیپ څه کوو کار کوو ښه بل څه لکه چې ډیټا بارس مې په کار دی کلیک دا ګورې مهم شی دی دا به څه لکه دا مې انتخاب کو څه قسم لکه په کار دی ورته چېرې دا ماته څه کا کلیر رولز رولز څه کا پاک کا ټول څنګه شول دا به ماته ټول څنګه شي پاک شي کلیک کړئ بنده رول څنګه شو ما سره دا مکمل به انتخاب کوم دا به څه کو کلیر به کو ورته پاک به کو د رولز څه وکړه لکه کلیر رولز مکمل هغه مې څه رولز پاک کړل دا لکه څه کوم انتخابوم ورته انتخاب مې کړل راځم چېرته ډیټا بارس مې لکه په کار په دې شکل ډسپلی کوم ګوره د چا چې ماس زیات وي ګرافي څنګه دی اوچت دی که نه او د چا چې ماس کم دی ګرافي څنګه دی وړوکی دی کوچنی دی ها بیا راځو ورپس دا څه کوو انتخابوو دا قسم زما په کار نه شو یو بل شکل مطلب غواړم دا قسم غواړي ګوره مختلف قسم چې ما دلته سټایلونه دي دا قسم ګوره رقم چې ما سره دلته سټایلز دي بل لکه څه وایي چې کالر سکیل دی په کار شو په دې شکل غواړه رنګ ورسره څنګه شي ډسپلی شه ورته یم چېرې دا قسم ډسپلی کې ښه دی چې دا سټایلونه دي موږ تاسو سره چې دا ډیټا آیکن دي موږ تاسو سره ها بل وایي چېرې دا قسم نه وي په دې شکل ډسپلی کوو اوس ګوره نیو رولز باره کې به موږ تاسو لږ وروسته خبرې کوو چې دا څه لپاره استفاده کوو چې ها راځم ورپسې بیا دلته بل لکه څه وایي چې کالر سکیلر مې په کار په دې شکل باندې دا کلر شو ما سره آیکن ستاسو په کار راځي ګوره څه وایي لکه ډایرکشنل ګوره په دې شکل باندې په دې شکل ستاسو په کار شوله دا چې ما سره د دې مختلف قسمه آیکنونه دي شیپ په شکل لکه غواړي دا قسم اوسه دا قسم غواړي ګوره اوس کلیک کړئ باندې د چا چې ماس زیات دی څنګه دی لکه نیغې اشاره شین ده مطلب او چا چې کم دی څنګه دی سره اشاره لګېدلې چې دا دا مې انتخاب کړ بیا راځو ورپسې دلته څه وکړه لکه آیکن ته راشه دې شکل ستاسو په کار شول ګوره کلیک کړئ نو څه ویل لکه نو په ټولې ایک سره کش کړو خو یو چې کوم ماس زیات دی څنګه شو ټیک مارک ورباندې ولګو چې مطلب دې ماس څنګه دی اوچت ماس دی بیا و چې داسې نیوې لکه دلته راشه ورپسې په دې شکل مطلب ستاسو په کار شول دا قسم غواړي لکه بیرغونه ورباندې لګول غواړي یا په دې شکل غواړي چې دا قسم واوسي دا رقم چې ما سره سټایل دی لکه په دې شکل مطلب سیګنل په شکل باندې کلیک کړئ نو ګوره د ټولو کې مطلب چې هغه زیات دی سیګنل د 11,000 والا څنګه مطلب 15 خانې سیګنل دی دا راځو بیا د باندې کلیک کوم لکه بل څه چې په دې شکل ستاسو په کار شول یا داسې دایروي شکل باندې کلیک اوس ګوره دا مکمل څنګه دی تور دی چې مطلب څنګه شو مکمل دغه دایره کور کړله او د بل څه کوم دی مطلب ذره څنګه دی کم دی راځو ورپسې وایي چې لکه نور ما سره کوم دي څه دي نیو رولز کلیک کړئ باندې دلته اوس موږ تاسو کوم مطلب نوی رول جوړو په خپله چې کوو نوی رول په خپله څنګه جوړ کړو ورته هلکه ورته څه وکړه ګوره ماته چې سلیکټ رول ټایپ رول خو لکه ورته مشخص کړه فارمټ آل سیل بیسډ آن دیئر ویلیو لکه په دې شکل سره په کار شو یا کنټین په شکل سره په کار ته چې بیسټ ویلیو لکه په کار شو دلته اوس ما سره نور هم شته زه په دې کلیک کوم لکه څه وکړه 2 رنګونه ورته ورکړه یا 3 رنګه ورته ورکړه که چېرته مطلب څنګه چل شو نمبر ولکه چې و نمبر و ویلیو څومره ولکه مطلب یو څنګه و تر ټولو مینیمم و کم و 50 څنګه و مطلب تر ټولو مطلب منځنی و او هایست ویلیو اوس ګورم ته ما څه لکه نمبر مې په کار ده څومره شي لکه ورته چېرې که هایست څومره وسي 100 ووسي ګوره دې باندې ځان پوهېږئ څه قسم شو لکه یو تر ټولو کوچنی شو 50 څنګه شو منځنی شو او 100 څنګه شو تر ټولو اوچت شو ما ته څه لکه په دې شکل به ډسپلی کېږي در سره داسې ستاسو په کار راشو دی چېرې ټو کلر مې په کار دی یا بار په شکل غواړم نو ما خبرې پکې دي هلکه څه وکړه ما ته مطلب نمبر مې په کار دی ویلیو څومره وسي ته چېرې دومره ویلیو یو نه در واخله تر دلته نمبر ورته مشخص کړه څومره لکه په کار وسي 100 ترمنځ مطلب وسي په دې شکل مطلب غواړي کلر مطلب کول غواړي ورته څه وکړه سور رنګ ورته ورکړه لکه بارډر دی لکه په کار دی ورته مشخص کولای شي بارډر مې لکه په کار دی څه وکړه دا اوس ما ته پریویو کا په دې شکل څه کې ډسپلی کېږي کلیک کړئ بنده اوس ما سره څنګه شو دغه اپلای کړلی شو چې خو دا مخکنی رول به څه کوم یو ځل پاک به کوم
دا څه ماته کلیر رول آل رول څه پاک کا اوس ور باندې څه بل رول ولګو ها نیو رول تلل شه ها کوای چې مطلب کثیر تفصیل کې کنټینیوس ګوره ماته څه لکانو سپیسیفیک ټیکس پکې ولګه کوم ټیکس پکې وو ورته مشخص کله ورته فار ایگزامپل وایي چې دغه ټیکس پکې وو یا فار ایگزامپل پکې ای بي سی وا اما خبرې پکې دي کنټین لکه موږ تاسو لږ مخکې ولوسته ها چې ای پکې نو په داسې شکل باندې دا اوس یو بل حالت دی موږ تاسو را ورته مشخص کول چې فارمټ تور کله کا ها څه قسم وشو لکه ورته چې کلر ورته بدل کا سور کلر ورته ورکړه کلیک کړه نو ګوره ما سره څنګه شو اما غل تراغی کنټین د لکه ناٹ کنټین کچیر ته پکې نه وی بل لکه څه وی کچیر ته بیګین شروع وي په چی باندې مطلب ای باندې شروع وي ګور دا قسم کول شي ها کوي چې داس نه وی لکه په چی باندې اینڈ ویت خلاص شوی په دی باندې سره بل لکه څه وی فارمټ آن دی ټاپ اور باټم رینک ویلیو لکه په دې شکل سره پکار شول ټاپ دی پکار لکه سو پیسره پکار درته اما خبره پکې دی 10 ټاپ څخه سلیکټ کراتا او کوي چې مطلب باټم یې پکار دی ته مطلب 10 باټم څخه کول شي انتخابول شي ورته بل څه ویل کا فارمټ آن دی ویلی دټ اباو اور بیلو ایوریج اما خبرې پکې دي ایوریج نه مطلب اوچتوي یا ایوریج نه کته وي درته بل څه لکانو فارمټ آن یونیک اور ډوپلیکیټ ویلیو موږ تاسو مخ ور باندې کار وکړو مطلب څه قسم یا ډوپلیکیټ راشي او کوي چې مطلب نه یونیک وسی سره ډوپلیکیټ مین جعلی تکراری ویلیو او یونیک څه کار کوي یونیک مطلب چې کومه بي جوړه وسی سره خبر لکه څه وایي چې یوز فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیل ټو فارمټ دا اوس ګورم تاسو به ورسره کاروي چې د فارمولې کې څه خبرې دي ها فار ایگزامپل ما ټایپ لکه داسې یو فارمولا وګوره کچیر ته مطلب دا فارمولا پکې اپلای شي وي ما رسکه دا ورسره تاسو کارو ور باندې ها ډېر خبرې په دې کې نورم شته سره ها بیا زور پس بل څه لکه چې کلیر کار کا څه کماته دا رینج څه کماته پاک دا رول څه کا پاک څه لکه کلیر رول فرام سلیکټډ سیل او کوي چې نه انټایر شیټ نه مطلب ډیر کوم مکمل شیټ نه بل څه لکه کلیر رول فرام دیس ټیبل ټیبل له ګرسه کاروخه او کوي چې کلیر رول فرام دیس پیوټ ټیبل سیدا وته چې انټایر شیټ نه څه پاک ختم کړ څنګه شو ما سره ختم کړی شو راځم چې لکه فارمټ تر راځم دي کې ګور لګ مطلب چیرینګ د سره سټایل نه دي خرازم دا مکمل څه کوم انتخابو مخه وته سو کلی ته مطلب یو مشخص سټایل ورته کلیک کړي بندا څه قسم لکه پکاره دې قسم پکاره کلیک کا اوکې کوس ګورا مکمل څنګه شو سټایل څنګه شو بدل کړی شو ها دا ورسم تاسو بیا هم کارو ها سنو می دی ټیبل ټولز لري خاصه لري ټیبل ټولز لري متاسره خرازم ور پسې بیا دلته وته دا قسم لکه زم تاسو پکاره دی دا قسم وسی ګور رقم چې ما سره دې سټایل زی ها دا قسم وسی دا قسم وسی دا وته دا قسم سي دی ها ته وځ داس نیو لکه یو بل سټایل جوړ کوو کله کریټ نیو ټیبل سټایل کلیک کړي بندا څه قسم لکه زم چې فرش کلمې په دې شکل باندې وسی فارمټ لکه څه دا قسم ورته فارمټ ورکا لکه دا سور رنگي ولکه دا سي بولټ وی سي دا کلیک کړي باندې اوس ګوره ماته څنګه شو فرش کلر راغله لکه سیکنډ کلم سټیپ په دې شکل باندې وګوره تم چیرې څوک درې دنه مطلب ډسپلی کا فرست رو لکه سیکنډ رو دا ورسم تاسو کو کاروخه کلیک کړي باندې اوس ګوره ما سره څنګه چل شو ا سټایل جوړ کړی شو ها او کوي چې مطلب نی پیوټ ټیبل سټایل دا تاسو ورسره لول لکه د پیوټ ټیبل کې څه خبرې دي ها پیوټ ټیبل پیوټ چارت سره د موږ تاسو کو ورسره خره سټیپ بای سټیپ کور کو راځو چې اور پسې سیل تر راځو لکه نو سیل سټایل تر راځو اوس مره سیل لکه دا قسم څه په کار شول بیٹ ګوډ نیټرل مطلب نیټرل چې مطلب کوم طبيعي شکل باندې وسی کیلکولیشن لپاره په کار شو مطلب چیک په شکل باندې وړي دا قسم وړه لکه اوس ور انپوټ لینک مطلب دا ګوره چې مسره رقم دې سټایل نه خدا سره لکه واښو وارنینګ ټیکس په شکل ګوري ورته وارنینګ څه قسم راځي همیشه په سرخ کلر کې راځي ښه کوم خبرتیا چې مطلب خلک ورکی وارنینګ خبرتیا چې نه او کوي چې مطلب دا قسم وسی ګوره دا چې مسره دې سټایل نه لکه هډینګ 1 تی جوړ کړه لکه 2 تی جوړ کړه 3 تی جوړ کړه 4 ټایټل په شکل لکه غوړیا په دې شکل مطلب ډسپلی شکل کې دی ونس ګوره ما سره څنګه چل شو هغه سټایل ور باندې اپلای کیږي درته ها دا مکمل بس کې انتخاب کو راځو چیرته کلیر سیل سټایل تر زمانه کا څه قسم لکه پکار دي چې کاما شکل ورته ورکا دا قسم لکه پکار شو په دې شکل مطلب کرنسی ورته ورکا کرنسی دا شکل مطلب وسیه پرسنټ په شکل باندې او کوای شي مطلب نو سټایل زما پکار شو ګوره سوې لکه نمبر څخه مطلب ختم کا فارمټ کا ورته ګوري اما خبر بل ته څنګه شولې تکرار راغلی دا ته چیرې نمبر ورته فارمټ کا لکه څه قسم پکار کسٹم تلل شان ته مطلب افغاني ورته ټایپ کا ګوري رقم څه کې ته سیټینګونه جوړي ورته اوکې کله کا اوس مې څنګه کله ته مطلب ورته یو سټایل جوړ کو ماته چیرې په دې شکل کلیک کړی باندې څنګه چل شو رانه غي ما سره کنه خو یو کلر بس کوته انتخاب کړل ته ګوره ها راځو چې ور پسې نیو سټایل ته دا سره ماته څه مطلب اپلای کور باندې یو بل سره مطلب جوړوي ورته په دې شکل وسیره دا شکل مطلب مو ته انتخاب کلیک کړی باندې کلیک کا رانه غي کنه دا ول نه راځي دی باندې څه کوم تاسو ته وتم چر میر سټایل کلیک کړی باندې اوس ما سره څه سټایل نه نور کنه شمال څه لکه چوز ان اوپن ورک بوک ټو کاپی اټ سیل سټایل انټو
ورک بوک دې څه لیکيږي مرج څه مطلب یو ځای کول کله چې مطلب ته غواړې دوه سټایلونه څه یو د بل سره کمباین کی یا جاین کی دې لپاره موږ تاسو کو همدا مرج سټایل څه کو استفاده کوو خاطا وزم تاسو سره سټایلز ګروپ چې موږ تاسو ولوستو